یو ورځ ماسخوتن عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ناست دی پایلونه چکې سبابا د عدالت په کرسۍ کینی او فیصلې باوري ماسخوتن دی نا وخت ټیم دی دیو بلیږي یو پایل چکې عمر خو عمرو دغه علی رضی الله تعالی عنہ راغی عمر رضی الله تعالی عنہ ته تاسو کوي علی تسل رالی وې زما ستاسو سره سکار دی وې ستا خپل ذاتی کار دی کو د حکومت کار دی وې زما خو خپل ذاتی کار دی علی رضی الله تعالی عنہ چې کله دا خبره وکړه نو عمر رضی الله فورن دیو بند کړه علی رضی الله تعالی عنہ ته امیر المؤمنین دا سکار څوک نه کوي لکه دا تاسو چوکو د میلمه د پاره خلک رڼا بلای رڼا خکای اکرام او عزت کوي داغه قدر کوي نو تا لګیدل دیو زما د پاره بند کړه زه په هیڅ د میلمه تعالی راغلی ما نو تا زما بی عزتی وکړه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته هغه الفاظ وی چې هغه د سرو په تختو د لیکو مناسب دي وی علی په دې دیو کې چې دا کم تیل دي دا د بیت المال تیل دي دا د حکومت تیل دي او ما علی او عمر له دا جایز نه دي چې د بیت المال تیل د ذاتی خبرو د پاره استعمال کو سبا د خدای په عدالت کې د دې اډیټ ورکولو ته تیار نه یم ځکه مې دا بند کړو ها کتا ویل چې د حکومت خبره ده نو تیل د حکومت خبره د حکومت ملاقات د حکومت بیا زمونږ د پاره دا جایزو ځکه وایي چې د مسلمان د پاره جنت د په کرسۍ کې دی چې کله دا کرسۍ د شریعت د اصول لاندې استعمال کړه زما د پر رب ذوالجلال قسمی د لرګي او د پوم په سوپه باندې نه دی ناس د جنت په بوراق باندې ناس دی د جنت ترسي کسب الحلال فریضه بعد الفریضه دا د فرض کارو کو د چې سحر لاړو د ماسپخینه پورې ناشته او په دکمه خله را روانه ده او د بچو لکم وړو د بړو بورې راوړه نو دا د خیراتو کو د بچی چې په څومره منځونه کوي دا د باقاعده طور صدقه جاریه ده او حسنه ده د چې په کومه کیلو غوښه واغسته د انګور او زوی او نسیو خوړه دا د لپاره ډیر لوی خیرات دی ځکه د بچو رزق په دې پلار باندې لازمي دی خو په شرط د دې چې قرآن په حصول باندې د کار وکړو او خدای دې نه کړي که دا کرسۍ د غلطه استعمال کړه او دا وي چې ماله به چا ګفټ را کړی دی ماله به چا تحفه را کړې ده ماله به چا چای پاڼې را کړي دي نو واړه بولي که څوک ورته شهد وایي که څوک ورته شراب وایي په نوم بدلولو سره د یو شي اصل نه بدلیږي رسول علیه السلام یو علاقې ته یو سړی لیږلی وي ته به د زکات مال لاغونډ کې هغه چې واپس راغی وی د الله رسول صلی الله علیه وسلم هغه خلکو پکې دا یو سیز مال را کړی دی او دا نورې پکې مال د عشر را کړی دی د آقا انعامدار له به چېرته غوسه نه ورتله هغه د رحم او جمال نه ډکه چهره وه خو په دې موقع باندې دومره غوسه شو چې رنګ مبارک متغیر شو او تاسو د پلار او د مور په کور کې کینئ تاسو له دې څوک تحفې درکړي زه تاسو په عشر ټولولو پسې ولېږم نو تاسو وایئ چې دا مال را کړی دی او دا د عشر مال دی فوالذي بعثني بالحق زما د په هغه رب قسم چې زه په حق نبی را لېږلی یم که تاسو د دې نه د ګنډلو ستن هم پټه کړه قیامت په ورځ به د الله تپوس کوي او دوزخ ته حافظوي